السلام علیکم ملګرو، عمران ما او دې ټایم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي. زه تاسو سره اکثر له سنجیده ویډیوګانې شیر کوم، خو نن مهیله یو ډېره زبردسته مزاحیه ټیک ټاک ویډیو مهې ته راغلې ده چې کوم نفیس او افاق باندې ریکارډ شوی دی. یو ماشوم دی او یو ټیچر دی، نو ډېر ښایسته ډېر زبردست ټیک ټاک دی. زه عموما ټیک ټاک یې ګورم هم نه، خو دا راته مخې ته راغو، زما ډېره خوښه شوه دا ویډیو. دا ماشوم پکې ډېر ښایسته اداکاري کوي. دا ویډیو لږ وګورئ چې ستاسو خوښیږي که نه. استادی I am going to home. دا دې څه مطلب دی؟ بچی زه کور ته ځم. استادی ولې ځې؟ چوټۍ ته خو لا ټایم شته. استادی څه دې خیال دی؟ زه واپس پوزیشن واخلم. کښېنه نالیقه، خو ستا پس پوزیشن واخیسته نو په هغه ورځ خو به زه لیونی شوی یم. نو د دې له وجې خو پیل کېږم که نه استادي، هسې نه چې لیونی شي. وړو ویم تاسو ته پته شته چې ازمري هغه واحد ځناور دی چې د ځنګل باچا دی او د ښځې نه یریږي. نو استادي ته هم د ښځې نه یریږي؟ وایي سرکوزیه زه به ولې د ښځې نه یریږم؟ نو د سکول چاچا وي چې د ستاسو استاد سم ازمري دی، ازمري. یلې که نفیسه دا ته ولې داسې خفه ناست یې؟ یاره استادي د دې ګرمۍ د لاسه زما ځان له په دې غریبۍ کې ایسي واخیسته. نو دې کې د خفګان څه دي؟ نعوذ بالله بالله د هغې دپاره ایسي خرڅومتي اخلي. یلې که نفیسه دا ته پرون سکول ته ولې نه وې راغلې؟ استادي زه هسپتال کې وم. دغسې ویلې که نو هسپتال کې دې سکول ولې خیر شه؟ استادي زما رور ګرځېدی نه شي. اوهو نو ډاکټرانو څه وویل بیا؟ ډاکټران به څه ووایي؟ هغه غریب خو پرون نیله پیدا شوی دی نو. یلې که نفیسه دا تا سره ماشوم څوک دی؟ استادي دا زما کشر رور دی شرافته. نو دا تا څه له راوستې دي؟ استادي دا راته نه ویسه چې په کلاس کې شرافت سره کښېنه. یلې که نفیسه ویم دا راته ووایه چې هغه کومې وړې وړې خبرې دي چې د هغې ویلو سره سړی غلام شي. قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ما دا راته ووایه چې د دنیا خوشنصیبه انسان څوک دی؟ استادي ناواده کړی انسان. د سکول راباندې ناوخته شو او نن خو نتیجه م ده که نه. یلې که نفیسه دا ولې داسې وارخطا منډې وې؟ تا خو نن نتیجه وه که نه؟ او که نه استادي ما پکې پوزیشن وانخیسته نو اخره کې مې تکاپ راوتښتو. بابا دا وګوره که نه زه پاس شوم. واو دا څه وې؟ ځم چې په ټول کلیوالو باندې اوس مټۍ وخورم. پاس شوې ځیم او مټیان به په کلیوالو باندې خورې. بس سکول ته یم دا کلیوال ځي ځه. یو 10 روپۍ راواچوه، دا د جنت ګټه ده. ښه دا واله مړه دا راته ووایه چې ته خو تېر شوي د 5 کالو نه راځي، دا څنګه مسجد دی چې نه جوړېږي؟ مړه نو ما کله د مسجد دپاره غوښتي دي. نو دا بیا څنګه د جنت ګټه ده؟ زما نوم جنت دی. دا ویډیو تاسو وکته نو ډېره فني ویډیو زما خوښه شوه. ما چې تاسو سره هم شیر کړم. مننه.